نیلم ګل دا راته ووایه چې ته څنګه ښځه یې؟ زه یو ډمه یم. څه شی؟ بیا ووایه ته. زه یو ډمه یم. نو بیا ګورې زه ته راشه موږ ته م یو لاس تاو شه. دوستانو زموږ سره نن په سټوډیو کې نیلم ګل موجود ده. راځئ پوښتنه ترې کوو چې نور څه وایي. نیلم ګل دا راته ووایه چې ته بدنامه را چا د لاسه یې؟ زه د مراد د لاسه زه بدنامه یم. نیلم ګل ولې په هغه کې څه چل دی چې دغه د لاسه ته بدنامه یې؟ مراد نشي ګټلی او نه مراد مزدوري کولی شي. ښایي هغه خو دله دی د زړه مې وچې درلې او په مراد کې مې ځان واله بخت زمان په دې سوړه ورننه باسلې. هلکه توتي ګله خواله را باندې راله یار اوبه راله راکړه چې وڅکمه. ولې لټونه په میز پرتې دي. هلکه ډېره مزه یې وکړه. لټونه خفه نه شي د نیلم ګل متیازې یې وڅکلې. ته لکه دا څه وایې دا ځکه خوږې وې. ښه نیلم ګل وایه که نه مراد خان خو پرېښې. ښه نو شپې له څوک څوک راځي؟ جهانګیر خانم دی، ارباز خانم دی، شاهد خانم دی. زما دا موقع به کم کړی دي. دا څه وایې نیلم ګل تا چې هضم کړي څنګه دي ته یېرېدې نه؟ په ما باندې رپرپې راغلی و. ته راګڼې رپرپې به نه راځي چې تا دومره غټ هضم کړي دي. دوستانو د نوي ویډیو دپاره زموږ لاټین مام افیشل او LM Extra چینل سبسکرایب کړئ. شکریہ.